مزې دې وکړې، ښه ډېر ماشاءالله ښه مزې دې وکړې. زه دغه یو عادت لرم چې بعضې وخت کې چې یو خپل پښتون افغان وګورم یا اکثر نور خلک هم ګورم، نو زه دې پوښتنه کوم چې ورور مزې دې وکړې ماشاءالله مزو کې هغه په قار شي ولا چېرته مزې وکړې ته خبر نه یې ژوند نه هېڅ مزې نشته دی، بیا ما ته مزې خو تا وکړې ته الحمدلله مزې مې وکړې، بیا هغه زه ورته بیا هم نه تام کړي نه مزې مې نه دي کړي بیخي مني نه سړی بې خفه شي رانه، بیا ورته یم راځه اوس حساب وکړو ماشین صاحب راواخلو چې ته په مزو کې که نه یې. زه ورته یم وروره صحت دې روغ دی الحمدلله، کوم داسې د ژوند خطر سره مخامخ نه یې صحیح؟ وایي نه. مور و پلار دې ژوندي دي؟ بلې هو. فامیل دې روغ دی الحمدلله، سبا ته خو کوم خطر نشته د ژوند دی؟ وایي نه نشته دی. ګیره دې مڼه ده موړې؟ بلې هو. په دې مطمئن چې د راتلونکي کوم غذا چې ته ماښام کېږي یا سهار کېږي ډوډۍ لري؟ وایي لرم. په سر د چت شته دی؟ وایي شته دی. ته نو مزې څه شي دي؟ همدا مزې دي. متاسفانه موږ دغه ناشکري او حد ته رسولې ده چې موږ بیخي خپل ځان پکې نه ګورو کوم موضوع کې چې موږ یو. او دلته ډېر ښایسته د قرآن یو آیت دی سورې بقره کې 152 آیت دی. الله سبحانه فرمایي فاذکروني اذکرکم، ما په یاد وساته زه به تا په یاد ساتم، واشکروا لي ولا تکفرون، او شکر وکړه یعنې زما دغه نعمتونو باندې شکر وباسه کوم چې موږ مخکې ذکر کړل، او ناشکري مه کوه. دلته بحث دلته ولا تکفرون راغلی دی، یعنی ناشکري متاسفانه چې زموږ په دې جامعه کې یو قسم عادت شوی دی. موږ همیشه دپاره په منفي شیانو باندې توجه کوو، لیکن موږ دا نه ګورو چې الله موږ ته څونه نعمتونه راکړي دي. او حدیث هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی چې یو سړی ګیډه مړه ده، راتلونکې ډوډۍ امکان لري، په سر چت شته دی، صحت یې جوړ دی، نو هغه کامیاب انسان دی، هغه یو خوشحاله انسان دی، هغه باید یو شکرګزاره انسان اوسي. نو ورونو خویندو یو مشکل زموږ په جامعه کې ګورم چې هغه دا دی چې موږ همیشه په منفي شیانو ډېر توجه کوو چې هغه مثبت موږ نه پاتې وي. او دا ډېر جالبه، زه یو ورځ په سعودي کې یو کس سره ناست وم په ټکسي کې، نو ما ته د سعودیانو حالت څنګه دی؟ هغه ما ته وویلې الحمدلله من تقریبا دومره میلیون کسان زموږ وضع ښه ده او خوشحاله یو، ټکسیوانو خپله سعودی وو، لیکن تقریبا 20 میلیون کسان زموږ وضع دومره ښه نه ده، هغوی دومره ښه امکانات نه لري، او انشاءالله هغه به هم ښه شي. ما په یو فکر وکړو، ما ویل دا ولې مثبت نه شروع کړو بیا منفي نه؟ اوس که همدا پوښتنه زموږ ستاسو په جامعه کې چا نه وکړي، هغه ول منفي نه شروع کوي، که چېرته تا ورته بیا یاد کړه نو یو مثبت کلمه به هم ذکر کړي. نو که چېرته موږ همیشه مثبت فکر وکړو په الله باندې، مثبت فکر وکړو، نو زموږ ژوند هم د مثبت طرف ته روان دی. ځکه چې نیورولوجیکلی چې ته کله چې باندې فکر کوې، همغه طرف ته ستا ذهن آمدګي نیسي او همغه طرف ته کشکاږي چې کوم باندې تا فکر کړی دی. نو همیشه خپل فکرونه مثبت وساتئ. مزې چېرته مزې دې وکړې، الحمدلله مزې مې وکړې. که یو مصیبت هم باندې راغی، وایي چې الحمدلله الله سبحانه غټ مصیبت نه ساتلی یم، او دې مصیبت چې دا ما باندې راغلی دی الله دې خبر دی، الله دې ماته اجر راکړي، صبر به وکړه. که چې د خوشحالي دې باندې راغله، د سبحان الله ووایه، الحمدلله ووایه، ځکه چې الله دا نعمت درکړی دی. او همیشه د الله نعمتونه ناشکري مه کوئ، همیشه د الله په نعمتونو باندې شکر وباسئ او همیشه مثبت فکر وکوئ.